قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د کرنیزې جنګپلۍ له مخې د 2023 کال د فبروري 10 نیټه د چین د خمار کال له پسرارني اختر سره برابره ده. پسرارني اختر په چین کې ډېر لرغونی دودیز او مهم اختر او د چینایانو د کورنیو د یووالي ورځ بلل کیږي. دغه اختر د 2023 کال د دسمبر په 22 نیټې د ملګرو ملتونو په 88 عمومي اسامبلې کې د دغه سازمان د رسمي رخصتۍ په توګه وټاکل شوه. ټوله نړۍ به په ګډه پسرارنی اختر ولمانځي او دا به د مختلفو مدنیتونو ترمنځ د تګ راتګ د پیاوړتیا لپاره ښه لور ولوبوي. زه به په نننۍ پروګرام کې د چین د پسرارني اختر په اړه معلومات در سره شریک کړم. د معلوماتو له مخې پسرارنی اختر د نړۍ په شاوخوا 10 هیوادونو کې د رسمي رخصتۍ په توګه ټاکل شوی او د نړۍ یو په 15 خلک په بېلابېلو لارو چارو د دغه اختر لمانځنه کوي. دغه راز په څه نه څه 200 هیوادونو او سیمو کې د دغه اختر د لمانځنې فعالیتونه ترسره کیږي. پسرارنی اختر یو نړیوال کلتوري فستیوال ګرځېدلی او د بېلابېلو هیوادونو خلک ورڅخه ښه خوند اخلي. د چین د کلتور او سیرانۍ وزارت د روان کال د جنوري په 18 نیټې په یوې مطبوعاتي غونډې کې د 2024 کال د پسرارني اختر په موده کې د کلتوري او سیرانیزو فعالیتونو په اړه معلومات خپاره کړي چې له مخې یې په څه باندې 80 هیوادونو او سیمو کې به د خوشحال پسرارني اختر تر عنوان لاندې لږ تر لږه 400 رنګارنګ فعالیتونه ترسره شي او په کابو 10 هیوادونو کې به د رنګینو څراغونو نندارې ترسره شي. د چینایانو په زړونو کې پسرارنی اختر هم د نوي کال پیل او هم د کورنیو د یووالي ورځ ده. نو دوی د پسرارني اختر په درشل کې له بېلابېلو ځایونو څخه بیرته خپلو ټاټوبو او کورونو ته ستنېږي. او په همدې وخت کې د مسافرو د لوی پیمانې ګڼهګوڼه او تګ راتګ رامنځته کیږي چې په چیني ژبه ورته چونیون ویل کیږي. په 2024 کال کې به دغه موده د جنوري له 26 نیټې څخه د مارچ تر 15 نیټې پورې 40 ورځې دوام وکړي. د چین د دولتي شورا مطبوعاتي دفتر څو ورځې مخکې د 2024 کال د پسرارني اختر په موده کې د ترافیکي چارو په اړه یوې خبري ناستې کې اټکل کړی چې په یادو 40 ورځو کې به د چین په بېلابېلو ځایونو کې د مسافرو عمومي اندازه 9 میلیارډو ټنو ته ورسیږي او په دې جمله کې به د اورګاډیو، بسونو، الوتکو او بیړیو له لارې د مسافرو شمېر 1 میلیارډ او 800 میلیونه ټنه وي او شاوخوا 7 میلیارډه او 200 میلیونه ټنه مسافر به په شخصي موټرونو کې تګ راتګ وکړي چې دغه شمېر به د مسافرو په عمومي شمېر کې 80 سلنه ونیسي. دغه راز د چین د ملکي هوایي چارو ادارې اټکل کړی چې د 2024 کال د پسرارني اختر په موده کې به د ملکي مسافر وړونکو الوتکو مسافر 80 میلیونه ټنو ته ورسیږي چې دغه شمېر د 2023 کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 4.9 لوړوالی ښیي او نوی ریکارډ به ټینګ کړي. نړیوال سیلانیز بازار به د پسرارني اختر په موده کې سمسور وي. د جاپان، کوریا جمهوریت او جنوب ختیځې اسیا په شمول ځینې هیوادونه او سیمې به تاوده منزلونه وګرځي. ملګرو ملتونو د چین پسرارنی اختر رسمي رخصتۍ اعلان کړی او دا د دې څرګندوی کوي چې د چیني ملت مدنیت په ټوله نړۍ کې منل شوی او د نړۍ د مختلفو مدنیتونو ترمنځ تګ راتګ به سره نږدې کړي. په عین وخت کې به د پسرارني اختر په رخصتیو کې د چین کلتوري او سیرانیز بازار سمسور وي او لوی مصرفي لګښتونه به یې هم نړۍ ته خوځنده ځواک برابر کړي. قدرمنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید.
巴里亚里乌塞。